د ارتقاء دی وطن ګام په ګام رڼا دی وطن. د عیسایو معلومات ملي ادارې نوی عمومي رئیس ښاغلی ملا عبدالقاهر ادریس د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې نن چهارشنبه د 28مه د دې ادارې کارکوونکو ته وپېژندل شو. د عیسایو معلومات ملي ادارې د کنفرانسونو په تالار کې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د چارو ادارې عمومي رئیس ښاغلي شیخ الحدیث نورالحق انور، د عیسایو معلومات ملي ادارې پخواني عمومي رئیس ښاغلي ډاکټر فقیر محمد زیار، د عیسایو معلومات ملي ادارې نوي ګمارل شوي عمومي رئیس ښاغلي ملا عبدالقاهر ادریس، د ادارې مالیې او ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حقانی، د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم، د کابل والي ملا امین الله عبید، د دفاع وزارت د ساختماني چارو عمومي رئیس مولوي ګل محمد سلیم، د مالیې وزارت ځینو رئیسانو، د عیسایو معلومات ملي ادارې یو شمېر رئیسانو او کارکوونکو او د رسنیو استازو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې ښاغلي ډاکټر فقیر محمد زیار ګډونوالو او میلمنو ته د هرکلي ترڅنګ ښاغلي ملا عبدالقاهر ادریس ته د یاد لوی مسؤلیت د ورسپارل کېدو مبارکي وویله او د خدای جل جلاله له دربار یې نوموړي ته د بریالیتوب هیله څرګنده کړه. ښاغلي زیار د اسلامي امارت له رهبرۍ مننه وکړه چې تېرو 3 کلونو کې د یوې مهمې ادارې مسؤلیت ورسپارلی و. ښاغلي زیار همداراز د خپلو خبرو پر دوام هیوادوالو ته د تابعیت تذکیرو د ویش په بهیر کې د اسانتیاوو د رامنځته کولو، د ولسوالیو په کچه د الکترونیکي تذکیرو د څانګو پراختیا، ولایتونه او له هیواد بهر عربي متحده عربي اماراتو ته د اسان خدمت مرکزونو پراختیا، د اړوندو خدمتونو د اسانه کولو په موخه د بیلابیلو هوکړه لیکونو لاسلیک، د عوایدو بانکي کېدنه، د ځینو مهمو سروېګانو ترسره کېدل او ودانیزې پروژې پلي کېدل د دې ادارې 3 کلنې مهمې لاسته راوړنې یادې کړې. د تیرو 3 کلونو په لړ کې مو نږدې 8 میلیونه هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې وشلې دي. دا د تیر حکومت په پرتله چې بشمیره امکانات او د بهرانیانو مرستې ورسره وې څو برابره ډېرې دي. ورپسې د چارو ادارې عمومي رئیس ښاغلي شیخ الحدیث نورالحق انور د عیسایو معلومات ملي ادارې نوي عمومي رئیس ښاغلي حاجي ادریس ته د نوي موقف د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د ښاغلي ډاکټر فقیر محمد زیار له نه ستړي کېدونکو هلو ځلو مننه وکړه. نوموړي ته یې د بریالیتوب هیله څرګنده کړه. ښاغلي انور په ادارو کې عدلون او بدلون یو مهم اصل وباله او دا راز د ښاغلي ملا عبدالقاهر ادریس مخکینیو کړنو او کارونو ته اشاره وکړه. دغه ټاکنه چې سوې ده موږ په دې باور یو دا د علي قدر امین حفظه الله لزوم دید ده او د دوی اهلیت په کتو باندې ده. نور ادارو کې هم کامیاب مدیریت یې لرلی ده، نو الله تعالی دې دلته هم دوی کامیاب کړي. ښاغلی ډاکټر صاحب دا هم د اسلامي امارت یو ازموده او ازمویلی شخصیت ته، جهادي شخصیت ته، او لکه ما مخکې ویلې چې دغه له هغو ادارو نه کوم چې ډېر مشکلات پکې پراته وو، نو یقینا ښه مدیریت یې کړی ده. الله تعالی دې محترم ډاکټر صاحب هغه سایو تلاشونه، محنتونه او هغه نوښتونه چې دوی دلته ترسره کړي دي خپل دربار کې قبول وګرځوي او د حاجي صاحب ادریس راتګ د الله تعالی ذریعہ د مزید کامیابی او پرمختګ سبب وګرځي. د غونډې پر دوام د عیسایو معلومات ملي ادارې نوي عمومي رئیس ملا عبدالقاهر ادریس له ټولو ګډونوالو مننه وکړه او د ښاغلي ډاکټر فقیر محمد زیار په مشرۍ د دې ادارې د 3 کلونو لاسته راوړنې او خدمتونه یې وستایل. نوموړي زیاته کړه چې مقام او چوکۍ امتیاز نه بلکې د ولس پر وړاندې یو لوی مسؤلیت دی. هڅه به وکړي چې د دې ادارې د کارکوونکو په مرسته یې په سم ډول ترسره کړي. دا کوم مسؤلیت چې محترم شیخ امیر المؤمنین صاحب حفظه الله موږ ته راکړی دی، د ده نه ډېره مننه کوو چې ده په موږ باندې دومره باور او اعتماد وکړلی او داسې یو غټه اداره چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو پر سره کار دی او ټوله خلک مراجعه ورته کوي، نو دا یو دروند بار دی. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي کما حقه د دې وظیفې او د دې مسؤلیت حق ادا کړو. د محترم ډاکټر صاحب څخه هم ډېره مننه کوم. کوم خدمتونه چې ډاکټر صاحب دلته کړي دي هغه یقینا د ستاینې وړ دي. د غونډې پر دوام د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم، د دفاع وزارت د ساختماني چارو عمومي رئیس مولوي ګل محمد سلیم، د کابل والي ملا امین الله عبید ښاغلي ملا عبدالقاهر ادریس ته د نوي مسؤلیت مبارکي وویله او ولس ته د خدمت کولو لپاره نوموړي ته د بریالیتوب هیله څرګنده کړه. دا غونډه چې د قرآن کریم د مبارک آیتونو په تلاوت پیل شوې وه د خیر په دعا پای ته ورسېده.